تاسو ته ما د لومبي صورت په سر کې ویلو چې د نجران د علاقې نه وفد راغلی دی او د عیسی علیه السلام باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بحث او جګړې کړي دي او د هغوی دا عقیده وه چې نعوذ بالله حضرت عیسی علیه السلام اله دی او نعوذ بالله د الله زوی دی. دا هغوی به ثابتول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه دا الله دی او نه دا الله زوی دی. په دې باندې خبرې روانې وي. نو دوی دوه خبرې وکړې ورته دا وکړې ښه وایي کو دا عیسی علیه السلام ټیک شو مونږ بنده ومنه خو دا خو ضروري خبره ده چې یو انسان پیدا کیږي نو د پلار او د مور نه پیدا کیږي نو چې د عیسی علیه السلام مور شته نو پلار یې راته وښایه نو چې پلار یې نشته نو نعوذ بالله الله رب العالمین ته دا غلط نسبت وکړي. او دویم نمبر دا دی چې زه یا ای د خوږ پیغمبره دا مې ومنله چې زه د الله زوی نه دی نو چې بیا د الله زوی نه دی او الله رب العالمین پیدا که نو اله خې ومنې عبادت پې کوو ځکه چې بغیر پلار الله پیدا کړی دی نو چې بغیر پلار الله پیدا کړی دا خو قدرت دی د الله نو دا خو بیا د ده عبادت کول پکار دی. الله رب العالمین دا نننی ستاسو کوم سبق لومبی آیات دی دا آیات الله راولیږه چې دی بیلکې خرو ته ووایه چې تاسو وایې چې یاره بغیر پلاره پیدا دی نو پلار یې څوک دی نو پلار یې الله دی نعوذ بالله نو دوی نه دا تپوس وکړه او دویم نمبر دا خبر کړي چې ګوره الله څومره لوی د قدرت کامله دغه وکړو د ده عبادت پکار دی بغیر پلاره الله پیدا کړی نو دې بیلکې خرو ته ووایه چې آدم علیه السلام وګورئ که نه آدم علیه السلام خو نه مور شته او نه پلار شته د آدم علیه السلام خو نه مور شته او نه پلار شته او الله پیدا که په خپل قدرت کامله او د څه نه د خاورو نه پیدا که نو د عیسی علیه السلام نه خو عجیبه آدم علیه السلام دی چې الله رب العالمین بغیر مور او پلار پیدا که د ده خو بیا مور شته د آدم علیه السلام خو نه مور شته او نه پلار شته الله رب العالمین پیدا که او څنګه پیدا که خاورې را جمع شوي او الله ورته کن شته انسان فیکون انسان شو. نو ستاسو دا اعتراض غلط دی د عیسایانو چې د الله یا زوی دی او یا الله دی د ده نه خو زیاته مسله دا د حضرت آدم علیه السلام د هغه ته وګورئ بغیر مور او پلار پیدا کړه. دا ټولې خبرې په دې ځای باندې تقریبا اختتام ته ورسېدي نو الله ورته چې دوی ته ووایه چې ګوره حق ثابت شو بس د الله دقه حق بیان دی د الله د طرف نه چې عیسی علیه السلام د الله رسول دی د الله بنده دی بغیر پلار الله پیدا که او مور یې رښتونکې صادقه پاکه ښځه ده او دا یو سچ او حق نبی دی او الله رب العالمین د ده په ذریعه باندې مړي را جمدې کړل او د قیامت په ورځ اوس جمدې دي په اسمان کې دی اوچت کړی دی الله په خپل قدرت کامله او د قیامت په علامو کې چې څنګه علیه السلام فرمایلی دي په هغې علامو کې به د عیسی نو دا حق ثابت شو. اوس ته د شکونه مکونه مه کوه او که بیا هم ته شکونه کوې نو راځه په دلایلو خو مې راته ثابته کړه الله رب العالمین وی نبی علیه السلام ته ورته ووایه خو زه چې په دلایلو یې ته نه منې نو راشه اوس یو بل کار مقابله کې وکړو او هغه کار دا دی چې مباهله به وکړو راځئ بس اوس خبره په دلیلو خو تاسو نه منئ نو راځئ مباهله کوو. مباهله څه ته وایي؟ مباهله به دې ته وایي چې د چا ترمنځه به داسې مسله راله داسې مسله نو داسې چل بیا وکړه چې بچي په خپله او ځان او بیبي او اولاد دی ویرو باسې او هغوی د نجران هغې مفت ته رسول الله مبارک وي زم رو باسم زما به هم بچي شي ستاسو به هم بچي شي ستاسو ښځې به هم شي زما ښځې به هم شي زما بیبیانې به لوڼه به هم شي
او ستاسو به پخپل هم شي او زه به هم پخپلی شم. راځئ یو میدان ته به روځو او بیا مباهله به وکړو. مباهله دا و چې په میدان به ودرېدل او الله ته به یې جلاګانې شروع کړې. خدایه چې کم انسان کاذب دی او دروغ دی، لعنت دی په هغه باندې، په هغه د عذاب وي او به راغی او د اسمان او چې کم به په ناحق هغه به وسوځېد. بس رسول الله مبارک دې ته تیار شي او نبی علیه السلام کور ته لاړه. وی فاطمې بیبي راځه، حسنینو مبارکین والا راځې. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وی راځه. او چې کله میدان ته رالل، قسم د الله په ذات د دې ایت په دغه کې وګورئ او دا د نجران دا علما چې کوم عیسایانو او د حسنینو مبارکینو دا نورانی چهرې او د رسول الله مبارک دا نورانی چهره او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا نورانی چهره ولیده، روغ غوندې پشا شو. وی د الله بندګانو داسې نوراني مخونه خو په مخ د کائنات کې نشته. وروستو شی د دې خپلې خبرې نه او ورته وویل چې ته په حق یې، موږ په ناحقه ایمان راوړو یا نه راوړو، خو دا دغه لرکې او که رالی نو هغه د نجران هغه یهودیان وی والله قسم د هغه عیسایان چې موږ په دې ځای باندې سوځو، موږ په ناحقه یو، ځکه د دې مخونو نه دا پته لګي چې دا په حقه دي. بس واپس شوي، بس موږ بیله موږ ومنله ده، خو ایمان یې نه دی راوړی. نو چې ایمان یې راونړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پې جزیه او ټیکس چې کوم هغه جزیه او ټیکس وي هغې پې مقرر که او ورته ویې زه دا جزیه او ټیکس په اوس خامخا راوړی چې دغې او ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه یې د هغې چونکې ده ته دا وي زما د امت امین دی، هر امت کې یو امین یو، زما د امت امین ابو عبیده ابن جراح دی. نو هغه ته یې د دوی نه به ټیکسونه هغه جزیه به یې ترې راوړله او دقه په دقې دوی کې ناکام شو. الله په آخره کې وایي دا واقعیت چې تاسو ته ما بیان کړل دا حق دی او دوی ته وویل چې وما من اله الا الله. عیسی علیه السلام د الله نه دی، نه د الله زوی دی، بلکې اله څوک دی ټول وایه الله دی. بس په دې ځای باندې خبره. ان مثل عیسی بشک مثال د عیسی علیہ السلام عند الله پنیز د الله تعالی کمثل آدم پشان د آدم علیہ السلام دی. خلقه چې الله پیدا کړی دی د آدم علیہ السلام من تراب د خورنا خوري را جمع کړي ثم قال بیوی له هغه تکون شا انسان نو فیکون انسان شوی و. د عیسی علیہ السلام نه خو زیاته مسله د آدم علیہ السلام ده. الله په خپل قدرت پیدا کړ. الحق من ربک حق ثابت تی من ربک استاد رب د جانبنا دغه حق بیانو چې عیسی علیہ السلام د الله رسول دی، د الله بنده دی. الله په خپل قدرت کامله پیدا کا، بغیر پلارې پیدا کا، مور یو رښتونکي یو صادقه یو پاکه مطهره بیبي وا او د قشان دوی په د قتل منصوبه جوړه کړه، الله اوچت که. دا ټول تاسو ویلي دي او الله بیا د قیامت په علامو کې راکوزوي. دا څه بیان چې وشو الحق من ربک، دا ستا د رب د جانب نه حقو. فلا تکن نو ګورته نشي من الممترین د شک کوونکو نه، شک پکې ونه کې ګورئ. فمن حاجک فی فمن اغسوک حاجک چې تا سره بحثونه کوي جګړې کوي فی پدې مسله کې من بعد ما جاءک چې راغی تاسو ته من العلم پس د دین علم راغی او تاسو سره بیا جګړې کوي. فقل وتوی راځه تعالوا راځه ندعو بلو منګه بنانا خپل زامن و ابناکم تاسو خپل زامن راولې ونساءنا او تاسو بخپلی بیا ونسانا من بخپلی بیبیان راولو ونساکم او تاسو بخپلی بیبیان راوله وانفسنا من بخپل ځان راولو وانفسکم تاسو بخپل ځان راوله ثم نبتهل بیا به الله تجلو کو. نبتهل څه ته جلاب وکړو، عاجزي به وکړو او رب ته به سوالونه وکړو. فنجعل نو به ګرځېږي لعنت الله لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروغ جنوا.
چې هغې پادریانو ته وي ورسره به مباهله کړې وه که نه وایي قسم په خدای کو مباهله م ورسره کړه اور را باندې راته او رسول الله مبارک هم ویلو وي که دوی موږ سره مباهله کړې وه د اسمان نه به اور راغلی و بلکل مباهله زمونږ د احنافو په نیز باندې اوس هم که څوک کوي کولی شي خو په اصولو کې به کوې په فروعو مسایلو کې به نه کوې په اصولو کې څوک الله نه مني څوک رسول نه مني څوک قرآن نه مني څوک فرشتې نه مني کوم چې اصولي مسایل یو فروعي مسایل دي فروعي مسایل رفع الیدین شته و نشته و امین بالجهر شته و نشته او دغه شان نه فروعي مسایلو کې مباهله نه کي او په فروعي مسایلو کې نه کېږي په اصولي مسایلو کې کو څوک مباهله کوي اوس هم کولی شي الله به کامیابی چې په حق او په سچ باندې او زموږ د دیوبند علماو ډېرې کړي دي ثم نبتهل بیا به الله ته زاریګانې کو فنجعل نو بګرځېږي لعنت الله لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې ان هذا لهو الحق ان هذا بشک دا لهو القصص د واقعات صبر ډیر تیر شو الحق دا الله د طرف نه بالکل حق او سچ دی وما من اله او نشته دی بل اله نشته دی بل معبود نشته دی بل خالق نشته دی بل رازق نشته دی بل مسجود نشته دی بل معبود نشته دی بل صدیق ان کے ذات نشته دی بل حاجت روا نشته دی بل مشکل کشا الا الله صرف الله دے وَإِنَّ اللَّهُ دَقَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُوَ الْعَزِيزُ زبردست او الحکیم او د حکمت خاوند دی ګورې نصیبه دی او که ته وې زه یې رونینې ولم نو الحکیم حکمت یې ډېر لوی دی هر یو کار د خدمت د لاندې کوي فَإِن تَوَلَّوْا کو چرې دوی مخ واړو نو فَإِنَّ اللَّهَ بېشک الله تعالی علیم خبردار دی بالمفسدین په فساد کوونکو بیا د فساد دپاره راغلي دي د فساد دپاره راغلي دي په اسلام کې او په مسلمانانو کې منځ کې فساد او فتنه خورئ نو الله په هغوی باندې پوهېدي فإن تولوا که چېرې دوی مخ واړو فإن الله بېشک الله تعالی علیم بالمفسدین خو پوهېدي په فساد کوونکو صدق الله مولانا العظیم سبحان ربک